سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي چې د ولسونو او مشرانو مشورې مهمې دي او پالیسیو کې ورته پام کیږي. هغه نن د شینوارو قوم له مشرانو سره کتلي او د دوی ستونزې او غوښتنې یې اورېدلې دي. جو بایډن نن د افغانستان په اړه خپله پالیسي او تګلاره اعلانوي. سپینې ماڼۍ ویلي چې بایډن به له خپلو امنیتي سلاکارانو سره تر بحثونو وروسته ډېر ژر د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي. د ایران ناسه کې افغان سیاسونو او طالبانو هوکړه کړې چې د سولې خبرې به ګړندۍ کوي. ټولو لوریو توافق کړی چې جګړه نور د حل لاره نه ده او باید ټولې هڅې پر سیاسي حل متمرکز شي. امریکا وایي نړیواله ټولنه افغانستان کې پر زور له منځته شوي حکومت ملاتړ نه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زور د لارې رامنځته شوی حکومت به نړیوالې ټولنې ته مشروعیت ونه لري. او د جګړو له امله د هیواد په 25 ولایتونو کې 22,384 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي چې دغو بې ځایه شویو ته ژر تر ژره رسیدګي وکړي.